د نن نه 12 کاله مخکې د علاقه باندې چې کومه دهشتګردي راغلې وه د هغې د وجې نه دا علاقه دوی پرېښې وه در په در شوي وو خو منریپل او کوم د دې علاقې مشران دي د هغو په تعاون سره یو ځل بیا د علاقې ته رال نو موږ د دوی نه پوښتنې کوو چې څه وایي دې حوالې ورونو کله چې دلته د حالات خراب شو او په موږ باندې دا دغه راله نو زموږ کډې در په در شولې او خاورې په سر شولې څوک لاړ پاکستان ته 12 کاله مخکې دا دغه په موږ باندې راله او څوک لاړ افغانستان ته څوک یو ځای څوک بل ځای شو زموږ مینې ورانې شولې زموږ پټي شل شو زموږ د چیني او کویان وران شو اوس موږ 12 کاله پسه د دې مشرانو او د همدې کرنیل صاحب او د دې ټولو مشرانو او د ملک زیارتګل او د عبدالرحمن مولوي صاحب د دې په مخه مرسته باندې کومک باندې منډه تړلو باندې نن بیا خپل وطن ته رالو کتونکو دا تاسو چې نن کومه محله درته ګورئ او دلته دا خلک راغونډ شوي دي د ټولو د کمانډر صاحب او د ټولو مشرانو ټولو شکریه ادا کوو موږ ډېر الحمدلله د الله جل جلاله نه موږ نن ډېر شکر ګزار چې موږ خپل وطن ته واپس شو د کمانډر صاحب او د آرمي په دغه باندې د لیو د دې قربانۍ چې کمې دي هغه ټولو خلکو ته معلومې دي او خلکو یې ګوري وادرېد موږ ډېر خوشحاله نن او ډېره مشکوک دی نه چې نن سبا دی موږ سره تعاون وکړو او موږ دی په خیر خیرات سره خپل وطن ته واپس راول جزاکم الله. من خو اول د کمانډن صاحب او د ټول انتظامی شکریه ادا کوو چې په دې واپسۍ کې موږ سره تعاون وکړو دا خلک زموږ بیرته خپل علاقې ته واپس کړو بلکې دا بارډر علاقه وه دلته واپس کېدلم د وخت سره او د حالاتو سره مناسب د دوی واپسي وشوه نو موږ د دوی شکر ادا کوو دغه کوم عذاب چې په ټوله پاټه یا په ټول پاکستان او په ټوله دنیا کې راغلی او تیر شوی دی نو هر چاته صدمه رسولې او د هر چا نیمګړتیا او کمزوري شته دې علاقه کې هم ډېره زیاته کمزوري دا ده چې کورونه وران شوي دي څه بارانونه وران کړي دي څه په جنګونو کې خراب شوي دي نو دا وخت د خلکو ته ډېر لوی مشکلات د کورونو د سرپناه او د آبادۍ دی او دې سره نور ډېر ضرورتونه دي د خلکو دا قوم هم غریب قوم دی او دې سره چې کومه سرکاري دغه دي سکولونه دي هسپتالونه دي هغه د وخت نه نو ځکه دلته د 2003 نه مخکې د حکومت ریټ نو او هغه 2003 کې چې حکومت راغی او دلته په آبادۍ شروع وکړه ورپسې په 2007 کې دا عذاب راغی نو دلته چې کومه سرکاري آبادي وه هغه هم د منځه تللې ده خلکو د منځه وړې ده نو دا وخت موږ کمانډن صاحب نه او د ټولو انتظامي نه دا درخواست کوو چې موږ سره هر قسم تعاون د دوی د وسې کېږي موږ سره د خپل تعاون جاري وساتي په دې کډو پر راتللو کې د کمانډن صاحب او د IGFC صاحب د هغه کم محنت او کم تګ و دو او کم امدادونه او د قوم په ځای کېدلو باندې دوی چې کوم کوششونه کړي اول له ټول نه موږ خو د دې ډېر زیات مشکور یو الله دې دوی له اجر عظیم ورکړي او دې ته دا ښه معلومه ده او موږ په هر لیول او په هر مقام کې دا خبره کړې ده چې د دې خبرو نه کور شته خلکو نه کور شته دی نه اوبه شته نه بجلي شته نه سکول شته نه هسپتال شته هېڅ شی دلته نشته اوس د دوی راتللې یو مرحله وه هغه خو الحمدلله د دې حضراتو په دغه سره تعاون سره هغه انشاءالله شروع شوه او انشاءالله دغه ټول څه د پاسه 1500 خواوشا کډې دي هغه به ټول انشاءالله راځي خو د دوی ضروریات دلته چې څنګه ما عرض وکړو چې کورونه نشته هېڅ قسم چیز دلته نشته نو د هغې دپاره مونږ د هېڅ هم د کوآپریشن درخواست کوو د دوی په ذریعه موږ د حکومت نه هم دا درخواست کوو چې یاره دوی له دې هر هغه وسایل مهیا کړي چې هغه د دوی ضرورت دی د دوی بچي اوس دلته خو مخکې سکول نو اوس هغه په سکولونو کې په مدرسو کې په اوبو بجلۍ هغې ټولو سره عادت شوي دي او هغه شته دلته چې راشي هغه غریبانان به اوس په کوم ځای کې بیا به د سکولونو نه محروم شي نو ټولو نه اول خو د هغوی د تعلیم ضرورت دی چې هغه دې ورته مهیا کړی شي دلته د سکولونه فعال شي دې کې د ټیچرانو د استادانو تعیناتي دي وشي او دا دې انشور کړي چې هغوی راځي او دوی خلکو ته سبق ښیي باقي د دوی ما څنګه عرض وکړو بجلي نشته سکول نشته هسپتال نشته اوبه نشته یو شی هم نشته نو موږ د حکومت نه دا خواهش کوو یوازې دا اتم کلی نه دی
دې سره مخکې چې کوم دی مزري چینې نه بعض دوستان دي عیساخیل دي موساخیل دي دغه پورې د سوران دره ده دا ټول چې کوم دی همدغه شان ته محرومه دي د دې غریبانو هېڅ قسم څه دغه او دا زمونږ د حکومت نه خواهش دی بیا هم زه یو ځل د آی جی سی صاحب او د کمانډنټ صاحب ډېر مشکور یم چې دوی دا زمونږ سره پرسنل واخیستله او خپل هر قسم مهنت ته موږ سره کوشش یې وکړو او دا خلکو په خپل ځای کړل او امید دی چې انشاءالله دوی به دغه موږ سره جاري ساتي تعاون. کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته موږ مخکې مشران غړول هغو خبرې تاسو واورېدلې خو دې ټیم کې موږ سره کمانډنټ مومند رایفل کرنل محمد جمیل صاحب موجود دی د ده نه پوښتنه کوو چې نن کومه آبادکاري روانه شوه نو دې څه وایي دې حوالې سره جي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا زموږ د اتم کلي مشران تقریبا 9-10 کاله مخکې د دې خپلې علاقې نه د بدامنۍ په وجه بېځای شوي نو اوس د الله شکر دی چې د سکیورټي فورسز او د عوامو په تعاون سره چې او د هغوی په قربانو سره چې کومه دلته امن راغلی دی نو دا خلک نن د خپل علاقې ته واپس شو. د دې خلکو یقینا چې مخکې هم ډېرې قربانیانې وې او موږ دا یقین او امید لرو چې دوی به په دې خپلو علاقو کې د امن پر راتلو کې او د امن په قایم ساتلو کې چې څنګه مخکې یو کردارو نو دا کردار به دیو جاری ساتي. باقی د دیو څه داسې مسایل ډیفینټلی دا یو نوی علاقه ده داسې مسایل به وي او موږ به انشاءالله چې زموږ څومره ریسورسز دي نو هغه به بروی کار راولو چې د دیو دا مسایل زر تر زره انشاءالله حل شي.